بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة آل عمران آية نمبر يو أو يات رسيدلو. بدي آخرني آيتونو کی خبر دا اهل کتاب مبارک روانه و اهل کتاب ته دعوتو چراشی دا توحید طرف ته چی دا دا طولو پمنس کی منلی شوی خبر دا او طولو تدری دعوت دا اللہ را طرف نشوی دی. بیادا چی اغوی اسی پالتو او بی بنیاد جگڑا پا دی خبر کی کولا چی ابراہیم علیہ السلام یهوده و که نصرانه و بیا اللہ گوی تا زورن ورکڑا چی ولی حق پتوی او خیرت حق معلوم دے او دا حق نا انکار کوی او گڑوڑ کوی دا باطل سر. دا گوی طریقه و لگا سنگ چی سور بقره کی دا خبر تیر شے و چی گوی با دو کارون کول یا خو بے حق بالکل پتو یا بے حق دا باطل سر گڑوڑ کو. یو بل طریقه دا گوی دا و دا حق او دا باطل دا گڑوڑ کولو چی اغوی دی خپلو کی دا خبر کرده و دی یهودیانو دی گمراهی تا و دی حسد تا گورا او عموما دا اهل کتابو خپل منز کی دا مشوره کرده و چی دیسی طریقه با کو چی سحر لبا یو سڑے مسلمانی گی او دا دوی سر با منز کئی مسلمانانو سر منزم کوئی شریک کی گئی و سر با منز کی بیا دا ورز پا آخر کی کافران کی گئی یرا منگ دا دین صحیح ونموندو منگ خوب که ورننوتی ہو خو منگ تا بکی سک خبری مخی ترالی چه منگ دا دین واپس پریخو نو دی سر با دی سیوشی چه دا عوام با پا شک کی پریوزی چه یرا دا یهود خو مولیان دی دوی سر علم دی نو چه دوی پا دی دین کی راننوتو بیتی ہوتو نو پا دی دین کی بسی چلی دا چلا غوی شروع کرو. او ذکر امام مجاہد رحمه اللہ وی چی بازو یهودو بدیسی چلو کو چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر بے سحر منظمو کو او منگا جی اسلام قبول کرے سحر منزکی و پا جماعت کیو دا ورز پا آخرنی برخ کی با اعلانیو کو منگا جی دی دین نواتیو. نو دا غوی مشوره وا چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ملگرو سر ملاو شی نو تا سوائی چی منگ ایمان را وڑے دی اور سر منزونم کوئی کینی و سر ورست بے سوائی چی منگ دا دین پر خود دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب اوی ودلد اہل کتابنا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ایمان روڑی تاسو پاغ کتاب چی نازل کڑی شوی دے پا مؤمنانو باندی پا اول دورز کی وکفروا آخرہ او کفرو کی پا آخر داغی کی لعلهم یرجعون دید پاری چی دوی رو گرزی. اولا کی ایمان روڑا آخر کی کفرو کا چی سوک رو گرزی چی دا مسلمانان دی کفر تر رو گرزی. یا بعض علماء دی سے ہوئی چی دا دوی دا آغا خلکو دا پار دا چال جوڑ کلو چی کم پا دی اہل کتابو کی پا دی یہودو کی دا مسلمانان متاثر ہو چیر دوی در اخبرو خبرو نرو گرزی. خدا آیت عام دے لعلهم یرجعون یعنی دوی دا کوشش دا طولو دا پارا کو چی دا خلق دا اسلام نرو گرزی. او دا طریقہ وسم دا کافرانو هم او پا مسلمانانو کی چی کم باطل پرستی او بیدتیان دین اگویم دا قسم حیلے کئی بعض پا کی دیسی چلو کی چی اسی او ڈرامہ گونتا کی جوڑا کی چی جی دا مولی سیب چی دے سلفی شیو علی دی شیو وستی بیا رواوڑی دا اگر پا اصل کی علی دی شیو ایم نا خدا دی دا پارا کئی چیر دا عوامو گوری چیر دا خو دا دوی دی دین کی دیر غٹی بے دبیانی دی او غٹی گستاخیانی دی نا اگر چی ورننو تو نو گور بیا تیر آگی
دې ته هیلې وایي. او په دې طریقې سره به یهود یا اهل کتاب یا باطل پرست څه د قرآن او حدیث مقابله وکړي. د الله دین زورور دی، هغه په دې طریقو سره نه کمزوری کي. بل یو نصیحت خپل منځ کې دا وکړو، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، او خبره مه منئ مګر د هغه چا چې تابعداري کړې ده د دین ستاسو. د بل چا خبره به نه منئ، ګورئ تصدیق به نه کوئ مګر د هغه چا چې ستاسو د دین تابعداري کړې ده. په دې مسلمانانو کې بعض د مذهب پرست یو بل ته د نصیحتونه وکړي، وایي چې ستا د مذهب نه که نه خبره به ونه منې. دا څه خبره شو؟ خلک داسې خبره کوي چې وروره چې څوک هم د قرآن او حدیث خلاف خبره وکړي هغه به نه مني، که هغه هر څوک که هغه مذهب کې دننه او که مذهب نه بهر. نو دوی یو بل ته دا نصیحتونه کول چې ګوره خبره به صرف د هغه چا منئ چې ستاسو د دین تابعداري وکړي. الله پې رد کوي، قل ورته ووایه ان الهدى هدى الله، یقینا هدایت خو هدایت د الله دی. داسې ستاسو مرضي خو نه ده چې ستاسو خوښه یو چاته ووایه دا په هدایت ته یا هغه پلانی جو په ګمراهۍ ده. هدایت خو یقینا هغه هدایت ته چې الله یې چاته نصیب کړي، او هغه د دې دین تابعداري ده، د اسلام د رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان دی، قرآن باندې ایمان، دا هدایت ته حاصل کی. ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، آیا ورکیدی شي یو تن ته په مثل د هغه کتاب چې درکړی شوی دی تاسو ته، او یحاجوکم عند ربکم، یا به جګړه وکړي تاسو سره په نزد د رب ستاسو. دا یو مثال دی په دې باندې چې ته په لفظي ترجمه باندې د هغه وخته پورې نشي پوهېدی چې څو پورې د عالم سره نه ناست. دا لفظي ترجمه ده، بیا به هم ته نشي پوهېدی، دا آیت ته نشي لګولی چې څو پورې ته د یو عالم سره نه ناست او هغه ته وضاحت نه یې کړی. نو د دې یو تفسیر دا دی چې دا ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، دام د لا تؤمنو سره تعلق ساتي. معنی دا ده، یو معنی دا شوه چې تاسو دا خبره مه منئ چې یو کس ته به داسې کتاب ورکړی شي لکه تاسو ته چې درکړی شوی. یعنې که دا رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ته قرآن نازل شوی د آسماني کتاب، نو دا ګوره ونه منئ د چا. آسماني کتاب صرف زمونږ سره و. او دام چرته د چا خبره ونه منئ چې یحاجوکم عند ربکم، هغه به جګړه وکړي تاسو سره په نزد د رب ستاسو. تاسو سره څوک جګړې هم نشي کولی ځکه چې تاسو په حق یې، تاسو زورور یې. دا به په خپلو کې نصیحتونه کول. یا دې کې دا معنی ده چې دوی ته به ووایي ستاسو څه خیال دی، د بل چا تابعداري مه کوئ، ولې ستاسو د دې کتاب په شان کتاب به بل چا ته ورکړی شي چې تاسو د بل چا تابعداري کوئ. کتاب هم زمونږ سره دی، په حق هم موږ یو، زمونږ سره هېڅوک د الله په ني جګړه نشي کولی. یو معنی دا ده. بله دا ده چې د دوی چې دا نصیحت کړی دی چې ولا تؤمنو، ولا تؤمنو معنی ده چې مه راښکاره کوئ هغه خبرې چې کمې تاسو ته معلومې دي. کمې خبرې دوی ته معلومې وي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقانیت، دا مه راښکاره کوئ مګر هغه چا ته چې ستاسو په دین باندې. دا به هر چا ته نه بیانوي. سوره بقره کې دا خبره تېره شوې ده که نه، مشران به ورته قار شو چې تاسو سره د مسلمانانو په مخ کې دا خبرې کوو، ولې تاسو دا غواړئ چې چا ته د داسې کتاب ورکړی شي لکه څنګه چې تاسو سره دی، یا تاسو سره جګړه وکړي. خو دې کې مشهور تفسیر یا چې محققینو له ترجیح ورکړې ده، نو هغه دغه اولنی دی کوم چې ذکر شو. قل ان الفضل بید الله، تو وایه یقینا غوروالی په لاس د الله کې دی. یؤتیه من یشاء، ورکی چا لره چې وغواړي. والله واسع علیم، او الله پراخ فضل والا پوهه دی.
یختص برحمته من یشاء خاص کئی پا خپل مهربانی سرا چالر چی اغواری والله ذو الفضل العظیم او اللہ خاوند مهربانی لوی دے. دا سر دوی مرضی خو نه ده چیر تاسو دا خبری مرخ کارا کوئی او چی مسلمانانو تا دا فضیلت ملاو نشی او دوی تا دا غورواله اللہ وی دا ستاسو پلاس که خو نه ده چالا غورواله ورکول غواری چاہتا نه ده دا اللہ کار ده او اللہ فراخ فضل و مهربانی والا ده. یهود دیر حسدگر قومو یعنی دوی دی منلو تا دا وس پوری گوره ندی تیار چی پا دی دنیا کی دیسی قوم شتی چی آگا زبنگ نگوره او دوی دومره حسدگر دی چی دی خپل دین تا گوره سوک پریدیم نه ذکر دوی دعوتون دیر نکی نصارا بین دوی دعوتون کی او کوششون کی چی دا خلق نصرانیان شی دا نورو مذہبون والا کوشش کی دا غیر مسلم یهود دا کوشش نکی لیکن دوی من خاص خلقیو دا اللہ چانکڑی دی دا اللہ ویزامن دی دا اللہ دوستان دی ولیادو باللہ صرف دا دوی دین دے منگ تا ضرورت نیشتی چوی دا بہر نسوک رواوڑی بس بکی دا خبری کئی نو دا دیر حسدگر متعصب متکبر قوم دے ذکر قرآن کے دوی بدی دیر زیادہ بیان شوید او دوی تا دا خلق دی سخکاری دا بیوی اس برام شی دی آیت کی چی منگ چی دا خلقو دا مالون خورو او دا سکو دا دی خلقو سر پا دی که منگ ملامت نیو ذکر چی دا دی خلقو دیسی مثال لے لکا زناور او اسی ساروی دی او منگ اصل انسانانی او منگ اصل خلق کیو نو اللہ پی ردو کو چی فضل چالا ورکول رحمت پا چارا ورول نرا ورول دا اللہ کار دی دا سر دوی پا مرضی خوبا نکی دا دین بعد صلی اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر ذکر کی چی دا دوی خیانت یوازی پا دین کی ندے دین کی خوی خیانتو کو دا دروغ بیوی دا حق و باطلی گڑوڑ کڑے حق پٹ کڑے دوی پا مالونو کیم خیانت کڑے دی ہاں خو اللہ ہوئی چی باز پاکی دیسی اشتی چی پا مال کی خیانت نکی او دا اللہ عدل و انصاف دی او دا طریقہ ازدکا دا قرآن نا دا اللہ نا چی پچا کی کم خصیفتی اگے تبا خوے اگر کستا دشمنی دا سنی چی یو سڑے تا سر دشمنیو کی او تا دا دشمنی دلا سا دا آگا ختم بدوے دیسی دیر خلق شتی چی سوکو سر بدو کی کیا نا نو دا سترگی بیدی سی پٹی شی چی دا یو بد دلا سبا دا طول خپ سین لہو کی. ومن اہل الكتاب او باز دا کتاب والونا من ان تأمنه بقنطار اگا سوک دی کچرتتا امانت ورکی اگتے و خزانہ یؤدیه الیک واپس کی بیتاتا امانتگر بگشتی خزانه ډیر مال ولا ورک خطا ته به دا ټول مال واپس کی. ومنهم من ان تأمنه بدینار او باز د دوی نه هغه څوک دي چې که چېرته ته امانت ورکړې هغه ته یو پیسه یا یو اشرفی لا یؤدیه الیک نه درکوي تا ته الا ما دمت علیه قائما مگر ترسو پوری جتا میشی پاگ باندی ولاړ یعنی پا مخا بوتا ولاړی پا سر بوتا ولاړی چی زما دا پیسه راکو زما ایو روپی بی نو دومره خیانتگر دی چی یو روپی کی دسرم دوکا کئی دا سی خیانتگر خلق بکی مشتی وجه دا دی سده چی دوی دا خلقو دا مالون خوڑلی دی و دا خیانتونه کری دی ذالک دا پا دی وجه بأنهم قالوا چی دوی ویلیو ليس علينا في الأميين سبيل نشتی پا منگ باندی پا بارد مالونو دا امیانو کی اسلارا دا ملامتیا پا بارد مالونو دا امیانو کی عام اصطلاح کی امیانو توی لکی امیین دوی دا عربو توی وی منگ چی دوی دا مالونو خورو کنا ليس علينا في الأميين سبيل معنى في أكل أموالهم دا دوی دا مالونه چی من خرو پا دی که پا منگ بانی لار دا ملامتیا نشتی وجوی دا
چې د دوی سره کتاب نشته، موږ سره کتاب دی او دوی دا خلک په خپل ګرفت کې رانیولي. مخکې سوره بقره کې تیر شو که نه چې د جادو دا قصې مشهورې کړي او دا مشرکان یې په دغې کې راګیر کړي وو. هغوی به ورته هم حیران وو ځکه هغوی سره خو علم نه و او دوی سره علم و. نو دا داسې کېږي لکه زموږ په دې امت کې دا ګمراه مولیانو دا عوام په خپله شکنجه کې رانیولي او یورولي. نو خو ته پته مو ولګي چې یاره مولوي صاحب په غلطه دی یا پلانی صاحب په غلطه دی، خو غږ نشي کولی. دوی دا مشرکان دقه شرولو دا مالونه به یې ترې خوړو او په دې کې الله وایي موږ نه رانیسي، ځکه چې موږ خاص خلک یو. الله وایي وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، او دوی وایي په الله باندې دروغ او دوی پوهېږي. په خپله خو ته پته دی چې دا دروغ دي. الله کله ویلي دوی ته چې تاسو د امیینو مالونه خورئ، او کله ورته ویلي چې تاسو د عامو خلکو نه مالونه هلئ او په دې کې څه ګناه نشته. بله داسې نه ده، داسې نه ده. دې کې نفي د هغه خبرې ده یا اثبات د مخکینۍ خبرې دی. دوی ملامتیا نشته. الله وی ولې نه ملامتیا شتي. مخکې چې کله چې بلا ټکی راشي نو مخکې که یو خبره نفي شوي دلته ثابتوي، او که مخکې ثابته شوي دلته نفي کوي. یعنې ته وایي چې دا کار داسې دی او بلا راشي، معنی داسې نه دی. یو سړی وایي داسې نه دی او بلا راشي پسې وروسته ټکی، معنی ده داسې دی. نو دلته الله وایي داسې نه ده چې په تاسو ملامتیا نشتي، بلکې ملامتیا شتي. بلا من اوفى بعهدي، بلکې چا چې پوروالې وکړو په خپل لوز، واتقوا ويريدوا د الله نه، فإن الله يحب المتقين، نو الله مینه کوي د متقیانو سره. نه الله وایي داسې نه ده خبره څنګه چې تاسو وایئ چې ملامتیا نشته، بلکې ملامتیا شتي. او چا چې هغه لوز پوره کو چې کم یې د الله سره کړی دی، اهل کتابو لوزونه کړي، تورات په قبلولو سره نور داسې لوزونه یې کړي، چې چا دا لوز پوره کو واتقا او ځان یې وساتو د حرامو کارونو نه، نو الله د متقیانو سره مینه کوي. طریقه دا ده تاسو چې مالونه خوري دا خو حرام دي. ګوره د بعضو مؤمنانو دا طریقه ده او د بعضو سلفونه نقل دي چې هغوی به د قرآن کریم د تلاوت کو دا قسمه آیتونه پکې معلومول چې الله چا سره محبت کوي چې دا صفات په ځان کې راول. نو مخکې موږ سره یو څو آیتونه تېر شوي دي، ښه ګمان به د باندې کومه چې ستاسو به هغې ته هم توجه وه، او دا قسمه خبرې خلک ځان سره نوټ کوي، دا د نوټ کولو لایق دي چې یاره پلاني نمبر آیت کې پلاني صورت کې دا خبره ده چې الله مینه کوي د دېسې خلکو سره، او چې دوره ختمه شي آخره کې تا سره پوره یو قایمه پرته ده چې الله چا سره مینه کوي. خو د دین هغه خلک نه خبر چې څوک په دیني عادت په لیکلو او په علم یې زده کولو. یعنې چې کم سړی شوقیني ته سوچ وکړه تا نور اسم ونه لیکل ځه، او دا دې ولیکل د قرآن د اول سر نه د آخري ناسه پورې هغه آیتونه چې کوم ځای کې الله ویلي چې زه مینه کوم د دې خلکو سره، هغه څوک دي تا سره اخره کې پوره یو لیست پروت دی. څومره لویه ګټه دې وکړه. نو ځکه زه اکثر د ملګرو ته وایم چې لیکل کوئ، دې کې فایده ده. زما پکې څه فایده نشته که څوک وایي چې یاره زه ولیکم او کیدای شي دته څه پیسې زیاتې میلاو شي، ما ته پیسې هم نه میلاوي، او ستاسو فایده ده. ځکه دا خبرې انسان سره پاتې شي او دا موقع بار بار نه راځي. ګورې دا یاده که که تا دې ته ډډه لګولي چې زه به یو 15 کاله نور هم دورې کوم، هسې په کچه ګمان کې پروت او په کچه سوچ کې پروت. هر عبادت مؤمن خپل اخرنی شماري چې یاره دا کیدای شي زما اخرنی ناستې د قرآن په تفسیر کې یا دلته یا د دې عالم سره، هر سره خلک فایده دي. نه هر وخت ژوندی او نه زه هر وخت به ژوندی، نه به ته په مخه روغ یې نه به زه روغ یم، نه به په مخه ما او تا یو ځای کې یو، او نه به همیشه ما سره
د بیان طاقت وي او نه به تا سره همیشه د ناستې طاقت وي ځکه خلک د وخت نه فایده اخلي چې دا قرآن د الله واوري زده کي په صحیح طریقې سره إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا یقینا هغه کسان چې اخلي په وعدو د الله باندې او په قسمونو خپلو قیمت لږ یعنې مخکې دا خبره واضحه شو چې دوی وعدې ماتې کړي دي لوزونه یې مات کړي نو اوس د دغه خلکو انجام بیانېږي نو په وعدو د الله باندې او په قسمونو باندې قیمت لږ اخیسته معنی دنیا دپاره ماتول او مخکې دا ثمنا قلیله دې باره کې مخکې تفصیل تیر شوی دلته یهودو ته خبره روانه ده خو دا عامه خبره هم ده د مسلمانانو دپاره هم دا خبره ده چې څوک هم لوزونه د الله ماتوي او قسمونه خپل ماتوي د دنیوي فوایدو دپاره د هغه ټولو دپاره دا وعید دی که هغه په یهودو کې دی که هغه په مسلمانانو کې دی اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة دغه کسان نشتی اسبرخه دوی لره په آخرت کې ولا یکلمهم الله خبری به نکوي د دوی سره الله ولا ينظر إليهم او نه به ګوري دوی ته یوم القیامة په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه به پاکوي دوی لره ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب دردناک دی مخکې داسې خبرې تیرې شوي څنګه به الله خبرې نه کوي څنګه به نه ګوري ټول تفصیل مخکې تیر شوی نو ویرېږي د دې مسلې نه دا قسمونه ماتول لوزونه ماتول د دنیا دپاره د ګوره غټه ګناه ده او ځکه حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم من حلف على یمین هو فیها فاجر څوک چې قسم وخوري په دروغو لیقتطع بها مال امرئ مسلم چې د مسلمان د مال څه ټوټه پې وخوري په دې دروغو باندې لقي الله وهو علیه غضبان د قیامت په ورځ به د الله سره ملاقات په داسې حال کې کېږي چې الله به ورته په غضب کړي او یو روایت کې داسې راځي امام بخاري راوړی عبدالله ابن ابي اوفا وایي چې یو کس بازار ته سامان راویستو او قسم یې وخوړو چې په دې سامان باندې ماته دومره دومره پیسې میلاوېدې د دې دپاره چې بعض کسان پکې راونیسي چې هغوی دا سامان واري نو یې الله دا آیت نازل کو چې څوک قسمونه او لوزونه چې کومې د الله سره کړي هغه د دنیا دپاره ماتوي د هغوی دا انجام دی او حدیث ما مخکې هم بیان کړی امام ابو داود امام ترمذي راوړی دی چې درې قسمه خلک د قیامت په ورځ به ورسره الله نه خبرې کوي نه به ورته ګوري نه به یې پاکوي د ګناهونو نه د هغوی دپاره دردناک عذاب دی یو پکې دی ورجل حلف على سلعة بعد العصر یعنی کاذبه یو سړی خپل سامان خرڅوي او په هغې کې د الله نوم په دروغو سره یادوي په دروغو قسمونه خوري چې یاره دا مال خرڅ شي دوه قسمه ډلې ذکر شوي یو ډله هغه ده چې خیانت به په مالونو کې کوو یو هغه ده چې نه کوو اوس الله دا خبره بیانوي چې خیانت د دوی عادت دی دوی صرف په پیسو کې خیانتونه نه دي کړي بلکې دوی د الله په کتابونو کې خیانتونه کړي دي او دا د هغې نه غټه خبره ده وإن منهم لفریقا او یقینا او بعضی د اهل کتابونه یو ډله ده یلوون السنتهم چې تاوی جبې خپلې په یلوون السنتهم بالکتاب چې تاوی جبې خپلې په کتاب د الله لتحسبوه من الكتاب د دې دپاره چې ته پې ګمان وکړې د کتاب نه د خپلې ژبې به داسې تاوی را تاوی چې ته وایې چې یاره دا هم د الله خبرې دي وما هو من الكتاب او نه دی هغه د کتاب د الله نه مخکې دا خبره ذکر شوې وه سوره بقره کې چې د هغوی دا طریقې وې تحریفات به کول د الله په کتابونو کې تحریفات و اقسام ذکر شوي
جبې به یې تاوالې را تاولې یعنې داسې ښایسته خبرې به یې شروع کړې داسې په یو ناشنا انداز چې سړي به پرې ګمان کوو چې دا خبرې د الله د کتاب دي کس دغه شان جبې به یې تاوالې را تاوالې یو ټکی به یو شان دوی به پرې جبه لږه تاو کړه د هغې نه به یې بل ټکی جوړ کړو لکه راعنا راعینا او دغه شان بعض نور ټکي دوی په دې جبو تاوالو را تاوالو سره بدل کړي او جبه تاوال دا مطلب هم دی چې یعنې دا خبره به یې دومره ښایسته او ډولۍ کړه په دې تاوالو را تاوالو سره چې د سړي به پرې دا ګمان شو چې یاره دا د الله د کتاب نه خبره بیانوي او هغه به د الله د کتاب نه نه وه خو دوی به څه وي ویقولون هو من عند الله او وی دوی دا د طرف د الله نه دي وما هو من عند الله او حال دا چې هغه به نه و د الله د طرف نه یا او حال دا چې هغه نه دي د طرف د الله نه ویقولون علی الله الکذب او وی دوی په الله باندې دروغ وهم یعلمون او دوی پوهیږي بعضو پکې لا دا ووایي په نصاراو کې او په نصرانیانو کې وی موږ ته جي عیسی علیه السلام ویلی دي چې زه ستاسو اله یم یعنی دروغ په الله او دروغ په پیغمبرانو در دوی عادت دی او ګوره دا قانون یاد کوي هر باطل پرست د هغه وخته پورې خپل باطل نشي ثابتولی چې څو پورې پکې دروغ په الله او په پیغمبر نه ویلي کیسه خو به وایي که نه نو چې څه وایي د سره خو څه شتي نه حقیقت نو چې حق ورسره نشتی باطل به بیانوي او د دې باطل نسبت به دین ته کوي نو لازم به دروغ په الله او د الله په پیغمبر باندې وایي د نجران نه چې کوم وفد د نصاراو راغلی دی چې کله دوی باندې د دلایلو د انبار راغی چې یاره عیسی علیه السلام خو انسان و خو د الله بنده و تاسو یې څنګه بندګي کوو وایي جي هغه موږ ته ویلي دي الله یې رد کوي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ندي مناسب انسان لره چې ورکړی هغه ته الله کتاب او پوهه او پیغمبري کتاب یعنی اسماني کتاب وحي والحكم پوهه د دین په دې کې ټولې خبرې دننه رالي والنبوة او پیغمبري او نبوت ثم يقول للناس بأوي خلقته كونوا عبادا لي من دون الله شي تاسو عبادت کون کی زما سوا د الله نه دې کېدی شي یو انسان چې الله ولا کتاب ورکړی دی پوهه د دین ولا ورکړی دی نبوت ولا ورکړی دی دی به خلکو ته سوچي زما بندګي کوي د الله نه علاوه عجیبه خبره ده هغه ته خو به خپله پته دی چې دا نبوت مال الله را کړی دی دا کتاب مال الله را کړی ده پوهه مال الله را کړې ده نو دی به څنګه بیا د غیر الله بندګۍ ته دعوت ورکوي او د خپل طرف ته به ورکوي څه د کمقلانو خبرې دوی کولې عیسی علیه السلام ته خو الله نبوت ورکړی دی دا شان دا عزت دا مقام دا ول الله ورکړی دی نو هغه به اوس څه کوي خلکو ته به څه وایي چې زما بندګي کوئ او ذکر رابه شي سوره مائده په آخره کې قیامت په ورځ به د دې خلکو د شرمولو دپاره الله عیسی علیه السلام ته ووایي تا دوی ته ویلو چې زما بندګي کوئ او زما د مور بندګي کوئ او په هغه ځای کې د براعت او د بېزارۍ اعلان وکړي دوی به دغه شان ذلیله پاتې شي بلکې هغوی څه وایي خلکو ته ولكن كونوا ربانیین مگر شی تاسو الله والا دغه خلک خو دا نصیحتونه خلکو ته کوي چې څه شی الله والا شی ولكن كونوا ربانیین عبدالله ابن عباس وی ربانیین معنی حکما هوښیار شي پوه شي په دین د الله امام حسن بصری وی ربانیین فقها په دین باندې پوه شي سعید بن جبیر رحمه الله وی ربانیین څوک دي اهل عباده و اهل تقوى پیغمبرانو خلکو ته نصیحت کوي چې عبادت والا جوړ شي تقوا والا خلک جوړ شي ربانیین الله والا علما الله ته نسبت په دیو شو
چې دوی هغه حقیقي دین بیانوي کوم چې الله را لېږلی دی بله چې الله نه یېرېږي دې نه دا مسله یاده کوي فایده اکثر د عوام چې کله یو مولا چې نوم پې د مولا پروت یا پټکۍ په سر یا رومیال او د هغه نه څه غلطي وشي د هغې نه یو غوغا جوړه کړي چې دا اوس وګوره دا نو مولا و نو دې کار ته وګوره او دا جو داسې و نو دې کار ته وګوره او دا جو وګوره نو دا داسې دا خبره یاده کوي چې یو سړی دی یو مسله زده کړه بل سړی دی هغه زده کړه دا مثال ستاسو هم دی هلته چې کوم ناست یې آیا دا دواړه به په دې عمل لازم کوي غلی شوي معنی چې دواړه به پې عمل کوي تاسو چې څه واورئ ټول پې 100% عمل کوئ اوس که بلکل صفا سوتره خلک یې نو هغه جدا خبره ده دوه کسان ناست دي دواړو مسله یې زده کړه لازم به پې دوی عمل کوي کیدای شي یو کړي کیدای شي ونه کړي کیدای شي دواړه وکړي او کیدای شي دواړه ونه کړي یو کس علم کړی دی عمل یې پې نه دی کړی خو نوم پې د مولا پروت دی یو کس علم کړی دی او عمل یې پې کړی دی دا مولا دی نو فرق یې په دې علماو کې په مولیانو کې ولې یهودو سره علم نه و ښکلی مثال پې دی نه و سره علم نو څنګه تاسو په دې کې غلي شوئ چې ما یو کس علم زده کړی دو لازم به پې عمل کوي تاسو غلي شو یهودو علم کړی د عمل یې پې نه دی کړی نو هغه لږ علم د هغه ډېر نه غوره دی چې عمل پې وشي اصل علم هغه دا دی چې یو سړی د الله نه ویېرېږي او عمل وکړي په اسلام باندې یعنې داسې براینام مولیان خو ډېر شوي دي دومره کتابونه ورته یاد دي چې ته به حیران شي او لا زموږ په ملک کې دا ټکی ډېر وایي دا چې فنونو کې کافر مولا دی هلته دي ټول خلک د فنونو نه تاویږي را تاویږي سلفیان هم د فنونو نه تاویږي را تاویږي فنون نه غټ شی جوړ کړی ته علم کوم شي بس د فلاني شیخ سره فنون وایم نه مړه په تندر دی ولګي دا فنون څه فنون او فلسفه او منطق پورې نښتې قرآن او حدیث دې څومره ویلی او خو یو کال دوره ونو په یو کال دوره کې د شپږ کتابونه د حدیثونو غټ غټ په هغې کړ داسې ویشتی دی څنګه چې مقلدین دي دقه شان هغه غیر مقلدین دي یو شی دی په یو کال کې پې دیم تېر شوی دی په یو کال کې پې هغه هم تېر شوی دی منګه والله د بعضو خبرو ته زه سوچ وکړم که نه کله یو درس شروع کړو کله یو کتاب وایو لکه یو پیر چې موږ صحیح بخاري وایو دا سړی حیران شي ډېر زیات وخت غواړي ډېر زیات وخت شپږ کتابونه دا په یو کال کې ویل بیا په آخره کې اجازه میلاو شي نو دی خو بې پوهه نه هسې قیرت وشو او قیرت هم اکثر پورنی شیخ پکې منځ کې وایي های دې ځای نه د هغه ځای پورې مسله واضحه ده ځئ مخې ته دې ځای نه د هغه ځای پورې واضحه ده مخې ته ځئ سبا له ته دته په دقه واضحو کې یو مسله بیان کړه دی چې پې تېر شوی داسې دی پې نه پوهېږي بلکې د قرآن دورې ده اوس چې بعض روان دي په ملک کې هغوی څه کوي یعنې اوس هم چې وګوري هغه د سورې بقرې په دې اولنۍ سپاره کې لالیګیا دی نو دی به څه کوي په آخره کې دی ما به کې یو لیدو په منځ کې به کې 4 سپارې پرېښودې 4 سپارو خلاصه دا ده واوړئ مخکې بیا خلاصه دا ده واوړئ مخکې آخره کې یاره سړي ټول تفسیر ویلی دی اجازه ده ورسره نو دی په دې 4 څه پوه شوی دا خو بې له پاسه تېر شوی دی خبره مې دا کوله چې لازم نه ده چې یو سړي څه زده کړي او دی پې عمل وکړي کیدای شي عمل وکړي کیدای شي ونه کړي نو الله والا علما کم یو دي چې عمل کوي او الله والا علما کم یو دي چې قرآن او حدیث ورته معلوم او الله والا علما څوک دي ربانیین چې د خلکو تربیت کوي ځکه چې بعض علما هغه یي چې هغه سره خپل ځان غم دی لا فارغه شوی نه مدرسې نه یو بل سره به غوږ کې بنګ بنګ جومات خو ته نه معلوم امامتي خطبه بس د سره دا غم دی یو هغه علم دی چې هغه ګرځېدونکې مدرسه ده او جامعه ده هکه هر ځای کې ناصر الله دین بیانوي
اصل غم دا دی چې د خلکو ته به په څه طریقه قرآن او حدیث رسول غواړي. نو فرق دی په ده کې او په هغه کې. الله دې موږ نه ربانیین جوړ کړي. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. په دې وجه چې تاسو ښودنه کوئ خلکو ته د کتاب د الله او په سبب د دې چې تاسو په خپله یې لوستل کوئ. یعنی تعلمون نورو ته ښایي، تدرسون په خپله یې زده کوئ. نو داسې سړي سره دغه خبرې خو مناسب نه دي که نه. دی خو د کې به اخلاص وي، دی به د الله دین باندې عمل کوي او په انبیاو کې دا صفت و. خیال هم دی دوه خبرې دي، زده کول نورو ته خو انبیا هم ګوره زده کړه کوي، الله ورته نه کوي دین. جبریل علیه السلام وحی نه راوړي. الله زموږ پیغمبر ته وایي قرآن کې راوشي، وایي تا ته هېڅ پته نه وه چې کتاب څه ته وایي، قرآن څه ته وایي، ایمان څه ته وایي. دا خو راته وایي موږ وښوه. ټول علم ته ضرورت لري. دې څوک نشته چې د علم نه ځان اوچت وګڼي چې یاره ما ته ضرورت نشته. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. او هغه حکم نه کوي تاسو ته د دې چې تاسو ونیسئ ملایکه او پیغمبران معبودان. او هغه څوک؟ نه پیغمبر، هغه انسان. مخکې انسان ذکر نه شو؟ ما کان لبشر، اشاره هغه ته ده. اوس دلته خبره عامه ده چې دغه انسان دا چې الله وله نبوت ورکړی، تاسو له دا دعوت نه درکوي چې زما بندگی وکړئ، او نه تاسو ته دا وایي چې د ملایکو یا د نورو انبیاو بندگی وکړئ. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ایا حکم کوي تاسو ته به کفر کولو وروستو د هغه وخت نه چې تاسو مسلمانان یئ. دا د منلو خبره ده چې انبیا د الله به تاسو ته د ایمان نه بعد د کفر امر کوي، چېرې راشئ کفر وکړئ. دا مطلب دی دې خبرې. اوس الله دا خبره ذکر کوي، وایي تاسو وایي چې موږ ته عیسی علیه السلام ویلي چې زما بندګي وکړئ. هغه هم دروغ جوړ کړي دي. هغه د څه چې راته رښتیا ویلي هغه هم نه ده منلی. یعنې کومه خبره چې ورته کړې ده هغه نه مني، کومه چې نه ده کړې هغه ویره دی موږ ته کړې ده، دروغ جوړی. نو دې ځکه اوس الله هغه لوی میثاق ذکر کوي او عهد چې د ټولو انبیاو نه الله اخیستی دی. هر نبي نه الله دا لوز اخیستی دی چې کله هم رسول صلی الله علیه وسلم راغی زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادوي، تاسو وایي نو تاسو به یې څه کوئ؟ تصدیق به یې کوئ، ایمان به پرې راوړئ او مرسته به یې کوئ. او په دې کې دویم تفسیر دا دی، بعضو دا تفسیر کړی چې د هر نبي نه لوز اخیستی شوی دی چې په ده پسې کوم پیغمبر چې را روان دی که هغه د ده په زمانه کې راغی نو دی به تصدیق کوي، دی به ایمان راوړي، ځکه د یو بل ملګري دواړه حق بیانوي، دواړه وحي بیانوي. دا دواړه خبرې صحیح دي. لکه اوس حق پرست علما را جمع شي او دا وایي چې وروره د یو بل څه به کوو؟ تصدیق به کوو، مرسته به کوو. دا نه چې یو لګیا شي چې یاره دا بل دروغ وایي او هغه بل وایي دی دروغ وایي. خو مشهور تفسیر دی کې دا دی چې الله د ټولو انبیاو نه لوز اخیستی دی چې کله محمد صلی الله علیه وسلم راغی نو تاسو به تصدیق کوئ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. او کله چې واغسته الله مضبوطه وعده د پیغمبرانو نه، لما آتیتکم من کتاب وحکمه، چې خامخا هغه چې درکم تاسو ته څه کتاب او پوهه سنت د حکمت خبرې حدیثونه. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، بیا راشي تاسو ته یو رسول چې تصدیق کوونکی د هغه چې تاسو سره یي. یو رسول لا ګوره اوس دواړه د یو بل تصدیق کوي. ګورئ لکه دې ځکه ورته الله وایي بیا یو رسول راغی او تصدیق د څه کوي؟ اتا سره چې څه دي
نو ته به څه کې لتؤمنن به ولتنصرن خامخا ایمان به راوړئ په هغه باندې او خامخا مرسته به کوئ د هغه. دا الله تربیت کوي د انبیاو چې د یو بل مرسته به کوئ. دا چې راغې دیم د دې تېر شوي تکذیب نه کوي، هغه هم تصدیق کوي. نو دا کم چې زوړ دی دی به د دې راتلونکي تصدیق کوي. او بعض وی لما آتیتکم معنه دا ده که هر څومره زه تاسو ته کتاب درکم او وحی درکم نو دا سوچ به نه کوئ چې یاره بس د راتلونکي نه موږ بس غوره شو او د هغه تصدیق ته ضرورت نشته. نه، تاسو به تصدیق کوئ. او دا هر خبره آیت کې احتمال د هغې شتي. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري وی الله آیا تاسو اقرار کو او قبول کړه تاسو په دې باندې وعده زما. اصر دا وعدې ته وایي او په دې کې معنی د درنوالي پرته ده. نو آیا تاسو زما هغه وعده قبوله کړه چې هغه ډېره درنه وعده ده ځکه اصري وویې. قالوا اقررنا وی هغوی من اقرار کو وی هغوی منگا اقرار کو. حدیث کی دس راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم امام احمد دا حدیث راوړی دی. عمر بن خطاب رضی الله عنه پیر رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې یا رسول الله د تورات څه پاڼې را سره دي تاسو ته ونه ښیم. فتغیر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ رنګ بدل شو داغه. نو عبدالله بن ثابت ورته ووایي عمر بن خطاب ته وګوره ته د رسول صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک ته نه ګوري. نو عمر ووایي رضی الله عنه رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو اله د هغه د مخ رنګ برابر شو. بيدوي والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. فاللام دي قسمي که موسى عليه السلام ستاسو په دې زمانه کې وې او تاسو یې تابعداري کړې وې او زم پرېښودی وې تاسو به ګمراهان وې. یو حدیث کې راځي وایي که موسی علیه السلام وې نو د هغه سره هم د دې خبرې نه علاوه بل څه ګنجایش نه و چې زما تابعداري کړې وې. بله سلار د هغه سره هم نه و ځکه چې د ټولو انبیاو نه دا لوز اخیستی شوی دی. قال فاشهدوا وی الله نو ګواه شئ وانا معكم من الشاهدين او زه تاسو سره د ګواهي کوونکو نه یم. فمن تولى بعد ذلك نو څوک چې واورېدو وروستو د دې لوز نه. انبیا اورېدل وزونونه نه. کله الله داسې سختې خبرې وکړي د هغوی باره کې او یره مقصد چا ته وي امت ته وي چې د ګوره د انبیاو سره پکې گنجایش نشتی نو د امتی سره گنجایش کم ذکر. فاولئک هم الفاسقون نو دغه کسان هم دوی نافرمان دي. الله نصاراو له اهل کتابو ته عموما جواب ورکړو چې تاسو انبیاو پسې دروغ تړئ هغه چې کمې درته ویلي دي په هغې تاسو ایمان نه یې راوړی دا تاسو ته انبیاو ویلي دي. نو چې دوی ایمان را نه وړو په دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نو معنی ده چې دوی بل دین لټئ ځکه چې اسلام کې خدا خبره واضح شو چې نبي سره هم گنجایش نشتی بل هغه به لازم په دې آخري نبي باندې ایمان راوړي تصدیق به یې کوي رښتینی به یې ګڼي مرسته به یې کوي. نو چې اوس اهل کتابو کې چا دا کار ونه کو معنی ده چې بل دین لټئ. نو ځکه الله وایي افغیر دین الله یبغون آیا نو سیوا د دین د الله نه دوی لټئ بل دین. دوی ګوره بل دین ځان له ګوري دین د الله خو دغه دی
او داسې ګمراهان او جاهلان وي موږ د الله په دین یو او د کوم رب د دین دعوه چې کوي هغه دا خبره که وایي دوی ګوره د اسلام نه علاوه بل دین لټوي که وله أسلم من في السماوات والأرض او خاص د الله د پاره غاړه یخي د هغه چا چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي طوعا وکرها په خوشحالۍ سره او په زور سره وإلیه یرجعون او خاص د هغه طرف ته به دوی ورګرځولی کېږي زمکه او اسمانونو کې چې څوک هم دي ټولو غاړه ایښودې د الله ته دعوت دی چې تاسو غاړه کېږدئ الله ته یو سړی چې ټولو غاړه نه دی ایښودې نو الله ځکه ووایي طوعا وکرها په خوشحالۍ سره او په زور سره مؤمن الله ته غاړه ایښودې ده په خوشحالۍ سره عبادت یې کوي په خوشحالۍ سره مني دا خبره هر چې کافر دی نو په زوره غاړه به یږدي الله ته هغه څنګه چې د الله د فیصلو د رد کولو د سره څه طاقت نشته اوس دا کم کافران چې په دنیا کې دي دوی د الله د فیصلې سره مقابله وکړي که نه غاړه یې ایښودې د الله ته چې الله پرې مرګ راولي لیټ کولی شي نه دقه الله ته به دې غاړه یې ایښودي چې الله یې نه روغوي دوی ځان نشي روغولی سره د دې چې ډاکټري د هغوی کم ځای ته رسېدلې ده او چې الله پې زلزله او طوفان او سیلاب او دا راولي سره د دې غټې ټکنالوژۍ دوی ځان نشي بچ کولی د هغې دا معنی ده چې هر مخلوق الله ته غاړه ایښودې اوس هغه جدا خبره ده چې چا په خوشحالۍ ایښودې ده غاړه او چا په زوره خو غاړه به دې ایښودې الله ته اوس الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته وضاحت د دې دین وکړه ځکه چې مخکې وایي چې دوی د الله د دین نه علاوه بل دین لټوي سوال دا دی چې د الله دا دین کم یو دی نو د هغې وضاحت قل ورته ووایه دا داسې آیت دی لکه څنګه چې په سوره بقره کې تېر شو هلته قولو ووایئ نو هلته جمع په دې وه ځکه چې هلته د یهودو خبره د مسلمانانو سره روانه وه عامو مسلمانانو سره نو الله وی قولو تاسو ورته ووایئ دلته د هغوی خبره د رسول صلی الله علیه وسلم سره روانه ده نو ځکه ورته وی قل ته ورته ووایه قل آمنا بالله وما أنزل علينا توایا من ایمان راوړی دی په الله او په کتاب چې نازل شوی دی په موږ باندې وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب او پاک وحی چې نازل کړی شوی دی په ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیهم السلام والاسباط او په بچو د یعقوب علیه السلام باندې وما اوتی موسی وعیسی او پاک کتابونو چې ورکړی شوي دي موسی او عیسی علیهم السلام ته والنبیون او نور پیغمبرانو ته من ربهم د طرف د رب د هغوی نه لا نفرق بین احد منهم فرق نکو من په ایمان راوړو کې په منځ د یو تن کې د دوی نه ونحن له مسلمون او من خاص الله ته تابعدار یو مخکې وضاحت شوی دی او زما د هره خبره به تاسو ته د انشاءالله که ژوندی وم روجي د اخره پورې محسوسیږي چې مخکې وضاحت شوی دی که مخکې ته وی یو ډېره مزه یې وکړه که ته بې پوهه وي ډېره مزه یې وکړه بیا بیا تکرار نه کېږي ښه دا هغه دین دی چې صرف قابل قبول دی هغه اسلام دی اسلام دا دی څومره ښایسته دین دی د کوم نبي ګستاخي پکې شتي نه د کوم آسماني کتاب ګستاخي شتي نشته او دوی کوي لګیا دي ګستاخي او عجیبه دا دی چې مسلمان نن سبا هغه په دې مشهور کړی دی چې یاره دا مسلمانان ګستاخان دي او دوی سختي کوي او دوی دا کوي دا مسلمانانو دین دی دا زمونږ قرآن راوالي هغه کله یو ځای کې سیزي او کله بل ځای کې سیزي کله زمونږ د پیغمبر په تصویران جوړوي او مسخري او ټوغې پورې کوي چېرته مسلمان دا کار کړی چېرته د عیسی علیه السلام چا تصویر شکل جوړ کړی د موسی علیه السلام جوړ کړی بلکې چې څوک د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام ګستاخي وکړي موږ سره دښمني کوو ځکه چې دغه زموږ هم پیغمبران دي زموږ په ټولو باندې ایمان دی الله دې په دې دین موږ مضبوط ساتي
ومن يبتغ غير الاسلام دینا او چاچی ولټو بغیر د اسلام نه بل دین فلن يقبل من نو هیڅ چرې به قبول نشي د دنا بعض پکې راوتي دي که نه وی یهودیانو تم سموای نصاراو تم سموای ټول خلک لګیایي د الله بندګي کوي نو الله وی بخپلو بندګانو مین دی تاسو یې مه تنګوئ و د دې به څه جواب کړي دوی چې کوم الله یادوي چې دا د الله بندګان دي مه یې تنګوه اکه الله وی چې څوک د اسلام نه علاوه بل دین لټوي اتې نه قبلیږي وهو في الآخرة من الخاسرين او دی به یې په آخرت کې د تاوانیانو نه الله دې ته موږ وساتي اوس کومو خلکو چې دا دین نه دی منلی او کفر یې کړی دی د هغوی انجام بیانېږي ځکه چې مخکې ګوره تعظیم د اسلام بیان شو نو علما وی اکد تعظیم الاسلام بأن بین وعید من ترک الاسلام مخکې د اسلام عظمت بیان کو چې د دین علاوه بل دین نه قبلیږي اوس د اسلام عظمت په دې طریقې سره بیانوي چې څوک یې پرېږدي نو انجام به یې دی د عظیم دین دی دی آیت باره کې دوه قوله دي د علماو یو دا دی عبدالله ابن عباس وایي چې په انصارو کې یو سړی مسلمان شوی او بیا مرتد شو یو سړی مسلمان شو بیا مرتد شو دا آیت الله نازل کړو هغه بیا وایي چې توبه شتي زما نو دا آیت نازل شو نو بیا چې کله د آیتونه هغه ته ولېږلی شو نو بیا اسلام قبول کو او بعض وایي چې دلته اهل کتاب مراد دي چې هغوی د ایمان نه بعد کفر کړی دی نو بیا سوال دا دی چې اهل کتابو سره ایمان کم ځای کوي چې هغوی کفر وکړو نو جواب دا دی چې ایمان د هغوی په رسول وسلم باندې د رسول وسلم د راتلو نه مخکې وو سوره بقره کې تیر شوي وو خو چې کله پیغمبر راغی نو څه چلې وکړو کفر یې وکړو وروسته د دې نه چې علم ورسره و او دواړه خبرې د ایت کې راتلی شي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم څنګه به هدایتو کې الله هغه قوم ته چې کفر یې کړی دی وروستو د ایمان خپل نه وشهدوا أن الرسول حق او گواهی ورکړې وه چې دا رسول حق دی وجاءهم البينات او راغلی وو هغوی ته ښکاره دلیلونه خبره ورته بلکل واضحه وه اهل کتابو سره چې کوم کتابونه یې په کې ورته ښکاره خبره واضحه وه بیا دا قرآن هم راغی دا چې مسلمان و مرتد شوی دی نو دته هم واضحه دلایل راغلي او بیا هغه پرېښودو والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نکی قوم ظالمانو تا اولئک جزاؤهم دغه کسان بدله د دوی ان علیهم لعنة الله دا د چې په دوی باندې به لعنت د الله والملائکة والناس اجمعین او د ملائکو او د خلکو ټولو ځکه چې کار یې ډېر غټ کړی دی د ایمان نه بعد کفر معمولی خبره ده الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي د ټولو په لعنت کې دی لعنت د الله د ملایکو د ټولو خلکو خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې په څه کې لعنت کې دنیا و آخرت کې لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون سپک به نه کړی شي د دوی نه عذاب او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي ټیم به هم نه ورکړی کېږي چې زه مهلت بیا پکې سوچ وکړئ او بیا واپس شئ بیا پکې موقع نشتی مهربان رب دی د خلکو د هغه د دین نه انکار وکړو کافران شو او هغو له بیا هم د توبې دعوت ورکوي دومره مهربان رب دی إلا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان چې توبې ویسته وروستو د دغه کفر نه
واصلحوا خپل عمل برابر کو فإن الله غفور رحیم نو یقینا اللہ بخن کے مہربان دے. نورا مہربانی سی یو سړی ورسره دشمني کوي هغه له دعوت ته څه ورکوي؟ د توبې ورکوي. د دې کومو خلکو چې د الله سره نه لګي دوی الله پېژندلی نه دی، او دا کوم خلک چې د الله نه لرې شوي دي دوی الله پېژندلی نه دی. که الله وپېژند نو لرې به ترې نه شي. الله هغه ذات ته چې څومره یې پېژني دومره به ورته نږدې کېږي، دومره به د ورسره محبت ډېرېږي، دومره به د هغه تعظیم ستا په سینه او ستا په زړه کې ډېرېږي. کم مهربان رب دی. او را بشي سوره مائده کې الله وی کافران دی هغه کسان چې څوک دا وایي چې الله د دریو دریم دی، هغه د نصارو قول چې یو اله هغه وی مریم ده او دویم عیسی دی علیه السلام او دریم الله دی وی یا جبریل او عیسی علیهم السلام او بیا وی دریم الله دی. الله آیتونه کوي را بشي افلا یتوبون الی الله، دوی توبه نه وباسي. هلته ولم د توبې دعوت ورکړي. هغوی الله ته بدې ردي ویلي، دا بدې ردي دي، دا کنځلي دي د الله په حق کې، او الله ولا دعوت ته توبې ورکوي. دا صفت ما او تا به هم په ځان کې راولو که یو سړی هر څه وکړي موږ سره، خو موږ به د هغه خیرخواهي لټوو، موږ به هغه له شر نه ګورو. او چې کله دا صفت پتا کې هو الله به دې عزتمن ساتي دنیا و آخرت کې. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، یقینا کسان چې کفر وکړو وروسته د ایمان د هغوی نه. اوس ګوره مخکې دعوت څه ته ورکو؟ توبې ته. اوس وایي چا چې توبه ونه ویسته د هغه به انجام دی. نو دې کې هم دا یره چې ورکوي دې کې هم دې دپاره یره ورکوي چې دا توبه وباسئ. ګورئ کومو خلکو چې کفر کړی دی وروسته د ایمان نه، ثم ازدادوا کفرا، بیا زیات شو په کفر کې، لن تقبل توبتهم، هیڅ چېرې به قبول نه کړی شي توبه د هغوی. زیات شو په کفر کې، دې تفسیر مخکې تېر شوی دی. څه معنی ده؟ مړه شو په هغې کې، دا مطلب دی. لکه سورة النساء کې به راشي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. توبه د هغه چا دپاره نه ده چې په ګناهونو کې لګیا دی چې کله روح مرۍ ته راورسېده او ځنکدن راغی نو دی څه کوي؟ توبې وباسي. د دوی توبې الله نه قبلوي. دا سړی هم په کفر کې ورننوتی دی، نو دومره ورننوتی چې د مرګه پورې لګیا دی. ځکه چې الله خو توبه د کافر قبلي، او که نه قبلولی نو مخکې دعوت ته توبې بیا ولې ورکو؟ نو دا آیتونه به په دې طریقې سره جمع کړي. قرآن د الله کتاب د الله د لوی سوچ غواړي، لوی علم غواړي، لوی فکر غواړي، هله پې سړی بیا پوه شي. وأولئك هم الضالون، او هم دا کسان هم دوی گمراهان دی. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، یقینا کسان چې کفر وکړو او مړه شول په داسې حال کې چې هغوی کافرانی. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، نو هیڅ چېرې به قبول نه کړی شي د یو کس د دوی نه ډکه ځمکه سره زر، ولو افتدا به، اگر که به بدله کې ورکوي هغه. یری الله که ستاسو دا خیالي چې آخرت کې به څه ورکړو نو ګوره هلته هېڅ هم نه قبلېږي. دا ځمکه چې د سرو زرو نه پوره ډکه کړي که نه، او هلته یې ورکوي نو الله وایي دا ترې نه قبلېږي. او حدیث کې راځي، امام بخاري هم راوړی، امام مسلم هم راوړی، چې جهنمی ته به وویلی شي قیامت په ورځ ارأیت لو کان لک ما علی الارض من شیء اکنت مفتدیا به، په دې ځمکه کې چې څه دي که دا تا سره وی دا ته قرباني کول دلته اوس؟ هغه به وایي چې نعم، او یا الله ما قرباني کول. وی الله ورته وایي چې یو وړه خبره مې دنه غوښتلې وه
چې شرک به ما سره نه کوې فابیت الا ان تشرک او تام انکار وکړو چې نه زه به لازم شرک کو. اوس خو تعالی دا یو شی قرباني کول دا تعالی فایده نه درکوي. اولئک لهم عذاب علیم، دا کسان دوی د پاره عذاب درناک دی. وما لهم من ناصرین، او نه به دوی لره هیڅ مددګاران. اوس ګوره الله رب العزت دا خبره ذکر کړه چې کافر له د هغه دا خرچه فایده نه ورکوي. اوس دا ذکر کوي چې مؤمن له کومه خرچه فایده ورکوي. اوس د دې یو څو ایتونو کې به د اهل کتابو خصوصا د یهودو د شبهاتو جواب کیږي. د هغوی یو څو شبهې وي د هغې به جواب کیږي. یوه شبهه د هغوی دا وه چې دا اوښان د ابراهیم علیه السلام په دین کې حرام و، او تاسو وایئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام تابعدار یو اوښان خورئ. الله پرې رد کوي چې نه، اوښان د ابراهیم علیه السلام په دین کې حلال و. دا خو یعقوب علیه السلام بیمار شوی او منښت یې کړې وه، د هغوی په دین کې دا جایز وه. منښت یې دا کړې وه که زه ښه شوم نو په ځان باندې به د الله د رضا دپاره هغه شی حراموم چې زما ډېر خوښ دی او د هغه په خوراک کې اوښ قیمتي شی دی، نو اوښ یې په ځان حرام کړه. یا دا چې په هغه باندې عرق النساء بیماري وه، بیا د ملا او د خپې دا رګ شي، نو د دې د لاسه په ځان باندې د اوښ دا غوښه او پی دی حرام کړي و، بند کړي و، ځکه چې د دې د لاسه د بیماري ډېرېده. نو دا خو هغه په ځان باندې پخپله بند کړو او دا د هغوی په شریعت کې جایز و، الله نه دی حرام کړي. بیا وروسته په یهودو باندې الله دا حرام کړو د هغوی د ګناهونو د لاسه. دا به راشي په صورت النساء کې. فبظلم من الذین هادو، هغوی ظلمونه کول، سودونه یې خوړو، حرام یې خوړو، الله پې بعض حلال شي نه څه کړو، حرام یې کړو. نو خبره څه شوه، خلاصه څه شوه چې اوښان د ابراهیم علیه السلام په دین کې حلال او بیا دا سلسله را روانه وه. په یهودو چې حرام شوي دي د هغوی د کړو د لاسه، نو اوس رسول صلی الله علیه وسلم چې راغی اوښان حلال دي، نو دا خو د ابراهیم علیه السلام تابعداري ده، د هغه په دین کې خو داسې حرام خو نه و. د دې خبرې وضاحت دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هیڅ چېرې به تاسو ونه رسېږئ نیکۍ ته تر دې چې خرج کوئ د هغه څه نه چې تاسو یې خوښوئ. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، او هغه چې تاسو خرج کوئ څه شی یا هر شی چې نو یقینا الله په هغې باندې پوهه دی. لن تنالوا النیل یا نیل دو معنی دي، یو رسیدل یو حاصلول. یعنی تاسو نیکی نشئ حاصلولی چې څو پورې م خرچه نه کړي د هغه څه نه تاسو خوښوئ، یا تاسو پوره نیکۍ ته نشئ رسېدی چې څو پورې م د هغه څه نه خرچه نه کړي کوم چې ستاسو خوښي. او دا مسله مخکې بیان شوې ده د سورة توبه سورة بقره په آخرني ایتونو. غوره مال خرچ کول د الله دپاره. دې کې بل مناسبت هم دی ګورئ، یعنې هلته یعقوب علیه السلام په ځان څه شی حرام کو؟ اوښ، او اوښ هغه ته څه ګران و، نو د الله د رضا دپاره قیمتي شی په ځان څه کو؟ هغه حرام. نو دلته وایي چې د هغه وخته پورې د نیکۍ اوچتې مرتبې ته نشي رسېدی چې څو پورې دې د هغه څه نه خرچه نه کړي کوم چې ستا خوښي. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، طول خوراكنا حلال بني إسرائيل، یا طول خوراكنا حلال بني إسرائيل لرا.
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مگر هغه چې حرام کړیو یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې. اسرائیل نه مراد څوک دی؟ یعقوب علیه السلام. من قبل أن تنزل التوراة مخکې د دینه مخکې د نازلېدو د تورات نه. دا لن تنالوا البر آیت چې کله نازل شو امام احمد دا حدیث راوړی انس بن مالک رضی الله عنه وی چې ابو طلحه رضی الله عنه په انصارو کې کم چې د مدینې د صحابه کرامو په دې کې د انتهایی مالدار او د دې یو باغ و بیروحا یا بیرحا ډېر ناشنا قیمتي باغ و د مسیح نبوي په خوا کې او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت په وخت ورتم هغه سوري کې به یې دمه کوله د ونو او ډېر خوږې اوبه پکې وې ولې پکې بهیدې. دا ډېر قیمتي باغ و مشهور باغ دغه زمانې. الله دا آیت نازل کو. دا داسې مؤمنان نه دي چې زموږ په شان چې یو روپۍ ورکوي او زړه ورسره درزېږي، یعنې د زړه دړکنې داسې په اویاو کې چلېږي او چې کله یو پنځه راله د جیب نه راوباسي بیا په لاس کې د هغه داسې 90-95 کې بیا چلېږي. پیسو سره یې زړه وځي د بازو. دی راغی یا رسول الله الله خو دا خبره کوي. هغه ورته وویل الله دا کوي. نو یا رسول الله تاسو ته خو پته ده چې زما سره قیمتي شی چې زما ډېر خوښ دی هغه دا باغ دی او دا د الله دپاره قربان دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی رسول الله وسلم ته وی یا رسول الله فضعها یا رسول الله حيث اراك الله. بس چې کوم ځای کې تاسو ورکوئ ورکوئ دا باغ او چې الله درته څه ښوولي وي د هغې مطابق خبره وکړئ. زما نه خو دا پاتې د الله دپاره وقف. رسول الله وسلم ورته وی ذاک مال رابح، دا خو تا ګټ ګټور تجارت وکړو. خو زه پوه شوم ستا خبره، خو که ته دې څوک چې خپلوانو له یې ورکړي نو دغه به اوچته صدقه شي. ابو طلحه ورته یا رسول الله صحیح ده داسې به وکړم. په هغه ورځ یې هغه باغ په خپلوانو کې او د تره په زامنو کې ټولو کې تقسیم کړو او ابو طلحه سره هېڅ هم پاتې نه شو دا باغ. د دې یو آیت ته لاس. عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله دا آیت واورېدو راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله قیمتي مال ما سره هغه مال دی هغه کومه ځمکه چې په خیبر کې زما په برخه رسېدلی و. تاسو څه وایئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اصل بند که او فایده عامه که، یعنې د ځمکه څه که وقف یې که. او په دغه ورځ صحابه کرامو سختې قربانیانې ورکړې وې. دا خبره به رانه بیا اوږده شي. نو د دیندارۍ پته هم داسې وخت کې لګي. یو خو هسې د خولې هغه خبرې مجلس ګرمولي، د بعضو کار صحیح مجلس ګرمول. دومره ګټې خبرې به کوي ته به وایي چې یاره د زمانې بزرګ او ولی الله هغه دا ناست دی. بیا یې داسې نرۍ غونته کې امتحان پې ور واچوه نو ده پته ولګي چې دی څومره اوبو کې دی. نو بني اسرائیلو دپاره ټول خوراکونه څه حلالو. ها یعقوب علیه السلام په ځان باندې بعض څه حرام کړي وو د تورات د نازلېدو نه مخکې. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ته ووایه نو راوړئ تورات بس ولولئ هغه که چېرته یئ تاسو رښتیني. راوړئ تورات کې وښایئ که نه ځه چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې څه حرام و وښان راوړئ. ګوره دا دلیل دی په دې باندې چې عالم به د نورو مذهبونو د کتابونو هم علم ځان سره لري. بله مسله پکې دا ده چې کله دې د چا سره مناظره راله نو د هغه د کتاب نه به هغه ته دلایل ښیې، ځکه چې ستا د خو هغه نه مني. نو د کوم ځای نه به ورته دلیل ښیې؟ د هغه د کتاب نه. هغه ورته کله ښوی شي چې کله تا ته معلوم.
نو ځکه الله وایي فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، نو هغه چا چې جوړ کړه په الله باندې دروغ وروستو د دې نه، فاولئک هم الظالمون، نو دغه کسان دوی ظالمان دي. حدیث کې داسې راځي، امام ترمذي، امام نسائی، امام احمد دې ټولو راوړی چې بعض یهودیان رالو پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې او وی موږ تا نه تپوس کوو د یو څو خبرو، دا صرف پیغمبر ته معلومیږي. هغه ورته وایي زه به دله جواب درکړم چې هر څه م خوښي، خو یوه خبره ده که ما دله جواب درکو صحیح نو بیا به اسلام ته راننوځئ، دا لوز به کوئ. هغه ورته وایي فذلک لکه، بس صحیح شو، دغه ذمواري موږ واخیسته او موږ به که تا جواب صحیح راکړو نو موږ به څه کوو، موږ به اسلام ته راننوځو. دا لوز یې وکړو. یهود خو دروغجن خلک دي. نو هغوی دا تپوس وکړو چې هغه کم خوراک و چې اسرائیل په ځان باندې حرام کړی. یو سوال. دویم دا د دې سړي او د دې ښځې د اوبو څه قصه ده چې کله بچی سړي ته ځي او کله مور ته ځي. دریم دا پیغمبر چې کوم دی رسول صلی الله علیه وسلم ورته یادوي چې د ده د خوب څه طریقه ده. څلورم او ستا ملګری په ملایکو کې څوک دی؟ هغه ورته بیا ووایي قسم دلوي په هغه الله در کوم او د هغه الله په نوم چې تورات یې رالیږلی دی، ځکه چې خبره یهودو سره روانه ده. تاسو ته د دې پته نشتي چې اسرائیل یعقوب علیه السلام بیمار شوی او ډېر بیمار شوی، نو منښت یې د الله دپاره وکړه لئن شفاه الله، که چېرته الله وله روغ صحت ورکو نو دی به په ځان باندې غوره خوراک بندوي. وکان احب الطعام الیه لحمان الابل، او غوره خوراک هغه ته څه د اوښ غوښه وه، هغه یې په ځان حرامه کړه. دا تاسو ته پته نه ده؟ هغوی همدقه شان و. یو جواب وشو. دویم ولې تاسو ته وایي د دې پته نشتي چې د سړي اوبه سپینې او ټینګي، د زنانه هغه زیړې نری، نو د هر چا اوبه چې په دې نورو له پاسه شوې نو بچی هغه ته ځي. که چېرته د سړي اوبه د زنانه په اوبو له پاسه شوې نو ماشوم صحیح هلکي د الله په اذن سره، او که د زنانه هغه د پاسه شوې نو بیا زنانه یي. هغوی یو دقه شان. بله خبره ولې تاسو ته دې پته نشتي چې دا نبي الامي چې کوم په آخره زمانه کې راځي تنام عیناه ولا ینام قلبه، د سترګې وده کېږي خو زړه یې نه وده کېږي. وی یو دقه شان. نو ستا ملګری څوک دی؟ وی ان ولیي جبریل، زما ملګری جبریل دی. هغوی ها موږ په تا ایمان راوړو خو دا دې اوس مسله جوړه کړه. جبریل خو زموږ دشمن دی. که تا میکایل یاد کړی وی نو موږ په تا ایمان راوړو. دا مسله په سوره بقره کې تېره شوې. هغه دغه ټیم کې بیا الله دا آیت نازل کو قل من کان عدوا لجبریل قل صدق الله، ته ووایه رښتیا ویلي دي الله. څنګه چې الله ویلي هغه شان فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا، نو روان شي په دین د ابراهیم علیه السلام پسې چې کلک موحدو. د دوی دا خبرې دي تاسو ګډوډ نه کړي، تابعداري کوئ د ابراهیم علیه السلام. وما كان من المشرکین، او نو د مشرکانو نه. اوس عظمت د بیت الله بیانیږي. مناسبت دا دی چې دوی وی چې موږ د ابراهیم علیه السلام په لار روان یو، نو الله ورته وایي چې ابراهیم علیه السلام چې تاسو یې دعوه کوئ دا کور خو هم هغه جوړ کړی دی د الله په اذن سره، نو بیا څنګه تاسو بیت المقدس غوره ګڼئ د څه نه؟ د بیت الله نه، د کعبې نه. ځکه چې هغوی به وایي زموږ قبله څه ده؟ غوره ده. او دا بحث په کوم ځای کې تېر شوی دی؟ صرف یو صورت مخکې تېر شوی دی یا دوه، نو سوچ پکې ډېر مه کوئ. سوره بقره ډایرکټ دا چې کله موږ اخري سپارې ته ورسو نو بیا خبره د سوچ ده چې کوم صورت کې وي او څومره مزه کوي او سړی ورته وپس کېږي چې یو سړی اخره سپاره کې لګیایي
او تا ته په ارام وی دا په بقره کې دا مسله تېره شوې وه، انفال کې هلته دا وه، اعراف کې وه، په نحل کې تېره شوې وه، کهف کې وه. دا هغه خبرې دي چې لایق د پسخېدو دي. پیسه، جیداد، مال، دا د پسخېدو خبرې نه دي، پسخېږي خلک دلته. إن أول بيت وضع للناس، یقینا اولنی کور چې ایښودی شوی دی د خلکو دپاره، د خلکو د بندګۍ دپاره. للذي ببکه خامخا هغه دی چې په مکه کې دی. للذي ببکه و دې کې علما دا وایي چې اولنی کور ایښودی شوی دی څه مطلب دی؟ یعنې اولنی کور مطلقاً چې ایښودی شوی دی، یعنې ځمکه کې دغه اولنی آبادي شوې ده، نو بعض وایي چې دې مطلب دا دی. او بعض وایي چې اولنی کور د بندګۍ دپاره چې ایښودی شوی دی، هغه دغه کوټه ده کوم چې د الله کور دی. او حدیث کې داسې راځي، امام بخاري امام مسلم راوړی چې ابوذر غفاري د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړي، یا رسول الله ای مسجد وضع فی الارض اول، کم جومات په ځمکه کې اولنی ایښودی شوی دی او جوړ کړی شوی دی؟ هغه ورته المسجد الحرام. بیا وی المسجد الاقصى. څومره وی دې منځ کې وخو 40 سنه، 40 کاله. نو کعبه چې ده د ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده، او مسجد اقصی نه، یعقوب علیه السلام. سلیمان علیه السلام خو ډېر وروسته دی. سلیمان علیه السلام بیا ترمیم کړی دی. دا ما مخکې تفسیر کې دې خبرې وضاحت کړ. او دا فایده ګوره د درسونې چې سړی پکې ناست سړي ته به اشکال نه راځي چې خبره دته واضح ده. هغه کور دی چې په مکه کې دی، نو بکه ووی، د مکې یو نوم دی بکه، یو خو مکه دی که نه، یو بکه. ولې ورته بکه وایي؟ بعض علما وایي ځکه چې دغه ځای کې مکه چې دی سټونه ماتوي د زورورو خلکو، یعنې دغه ځای کې د چا زور نه چلیږي چې راشي، هر سړی چې هلته راشي هلته به الله ته عجزي کوي، نو ځکه دې د بکه ویلی کېږي. بعضو علماو دا ویلی دي، وی لأن الناس یتباکون فیها، ځکه چې خلک هلته راجمع کېږي، رش جوړوي. نو ان الله بک به الناس جميعا، الله خلق هلته راجمع کړي ټول. او بعضو لا دا ویلي لکه سلفو کې میمون رحمه الله وی دا کعبه چې ده او د دې په دې خوا او شا کې چې دا کوم نږدې ځای د دې ته بکه ویلی کېږي، او بیا شاته چې څومره علاقه ده د هغې ته څه ویلی کېږي؟ مکه ورته ویلی کېږي. نږدې څه شی دی؟ بکه. لري دا مکه ده. الغرض مکې یو نوم دی بکه. مبارکا برکت والدی، هلته برکتونه دي قسمه قسم، دا واضحه ده. وهدى او هدایت دی للعالمین د پاره د مخلوقاتو. دغه ځای کې هدایت ملاویږي خلکو ته، او دغه ځای کې سوچ کولو کې هم خلکو ته هدایت ملاویږي. دا ایتونه ډېر چې سړی پکې تفصیل ورشي موږ دې خبرې کولی شي، وخت لږ دی ځکه نشو کولی اوږدې خبرې. فيه آیات بینات، په هغې کې نښې دي ښکاره، ډېرې نښې پکې د الله د قدرت او د الله د توحید پرتې. د الله کور هلته دی، امن او امان پکې دی. په دې تنګ ځای کې دا ټوله دنیا الله را جمع کړې ده. د زړه سکون هلته وي، د زمزم اوبه هلته دي، یو مونځ په 1 لاک دی، او داسې پسې بیا ځه. نو ډېر هلته نښې د توحید پرتې دي. دا مشاعر چې کم دي، مینا او چې دی خوا کې ورسره مزدلفه، نو بیا خوا پسې حرم نه بهر عرفات، صفا مروه، مقام ابراهیم، دا ټولې نښې دي. یو پکې الله ذکر کړه مقام ابراهیم، یو پکې ځای د ودرېدو د ابراهیم علیه السلام دی. مخکې تفصیل تیر شوی چې دا مقام په 2 قسمه دی. ومن دخله كان آمنا،
او څوک چې ورننوتو هغې ته نو ای به په امن کې. دا خبره مخکې تیره شوې ده. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. او خاص د الله د پاره په خلکو باندې حج کول د بیت الله دی، په هغه چا باندې چې طاقت لري هغې ته د لارې. خبر د بیت الله روانو یو الله پکې د حج خبره مو کړه. د حج وجوب په دې آیت سره راغلی چې حج واجب دی. او کم کال کې واجب شوی؟ نهم کال. او رسول الله وسلم کله کړی؟ لسم کال کې. دا ډېر وخت نه کېږي، څو ورځې مخکې بیان کړی. نهم کال ابوبکر یې لېږلی او سره نور صحابه کرام رضوان الله علیه. په دې آیت سره دا مسله ثابته شو چې حج واجب دی. ولله علی الناس حج البیت. او حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې د ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. الله په تاسو حج فرض کړی دی نو کوئ. په کال کې یو پیر حج چې دی هغه فرض دی. عفوا په عمر کې یو پیر، په عمر کې یو پیر چې دی حج هغه فرض دی، د هغې نه زیاتي بیا نفلي دی. دغه شان عمره په عمر کې یو پیر دا واجبه ده، خو دلته الله دا وایي چې من استطاع الیه سبیله، څوک چې وس له لارې لري. حدیث کې راځي امام ابن ماجه امام ترمذي راوړی دی ما السبیل یا رسول الله. یو کس ووي دا څه شی دی چې د لارې طاقت دی نو هغه ورته الزاد والراحله، د سفر توخه او سورلي. چې د سورلي طاقت دی و، د سفر توخه د سره خرج خوراک د سره و، ستا د حاجت نه زیات. یو خو دغه بل حاجت دی، دا خو قیامت پورې نه ختمېږي، هغه حاجتونه نه ویمه. اوس یو سړی د نوسو سوچ کې کوي دا پیسې به نوسو یې ښودي دي، نو دغه حاجت قیامت پورې نه پوره کېږي. ستا چې کوم ضروري حاجتونه دي او د بچو د هغې نه زیاتي پیسې تا سره دي، ته پې مکې ته رسېدی شي، هلته پې خرچه کولی شي، په تا حج لازم دی. نو حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تعجلوا الى الحج، تعدیو کې په حج کولو کې. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نو تاسو کې دا چاته پته نشته چې د ده مخې ته به څه راځي، کیدای شي مړ شي، کیدای شي بل څه راشي. ځکه حدیث کې راځي بلکې من اراد الحج فلیتعجل، څوک چې حج کول غواړي تعدیل یې وکړي. او دې بعضو ته به حیران شي د حج دپاره به درته پوښتنه کوي څه فري ګاډی خو نه ځي، څه پلانې شی خو نه ځي، او په اقامه او په بچو او په کور به دا په یربونو او په کروړه او په لکونو به لګوي. خو چې الله د کور خبره راشي دی بیا په سبیل پسې ګرځي او په خیرات پسې به ګرځي. سړی طاقت یې نشته که هغه تپوس وکړي زه یو څه خبره شو. یو حج دی په عمر کې، یو حج لازم. داسې یو سړی نشي کولی چې دې دپاره پیسې جمع کړي لکه څنګه چې د اقامې له او د کور له او د بچو له جمع کوي. نشي کېدی. او کم داسې په کروړو روپۍ دي یا په لکاو ریالونه دي چې هغه به ته ورکې. مثال به داسې لکه 4,000 ریاله پې لګي چې ارزان حج کې 4,000 پې لګي، چې 4,000 په کال کې په 2-3 کالو کې نشي جمع کولی چې ګرځي په دې پسې چې کوم ځای کې به حج کړي او کوم ځای کې نه. او یاره وایي زموږ د اوس نه خبره وتې ده چې سړی کوشش وکړي الله ورته اسانوي. څوک خو کوشش وکړي که ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. او چا چې کفر وکړي یقینا الله بې حاجته د ټولو مخلوقاتو نه دی. کفر نه مراد دلته انکار د حج نه. رب العالمین ګوره غني ذات دی، دې خبرې ته اشاره وکړه چې ګوره دې کې زما فایده نه ده. که تاسو دا وایي چې موږ به حج وکړو الله ته به څه فایده، الله بې پروا بې حاجته دی. که کې دا حج وې که که نه یې که مې کوه. نو دا پکې منځ کې دا خبره راغله ځکه چې هلته خبره د ابراهیم علیه السلام روانه شوه، یو ورسره پکې د بیت الله او د حج خبره. نو اوس خبره بیا اهل کتابو ته واپس شو، هغوی ته زورنه. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله
اوایا اے کتاب والو ولی کفر کوئی پایتونو دا اللہ واللہ شہید علی ما تعملون او اللہ گوادے پاک عملونو چی تاسوی کوئی قل یا اہل الكتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن وایا اہل کتابو ولی اڑوی تاسو دلاری دا اللہ نا غچال رچ ایمان راوڑے دے تبغونها عوجا تاسو لٹوی دا غلاری لرکوگوالے غواړی چې دا نیغه لار خلکو ته کږه ښکاره کړي او کږه ورته نیغه ښکاره کړي نو د حق لارې نه خلک اړوي باطلې ته دې ته وایي تشویه الحق یعنی حق بد صورته کول حق اوس نیغ دی او دوی څه کوي دوی کږوي دا نن سبا د باطل پرستو دا طریقه ده چې ځان ته مسلمانان چې څوک قرآن او حدیث بیانوي د هغوی دا دعوت بدناموي او خلکو ته هغه سوچه دعوت هغه نیغه لاره د جنت هغه ورته کږه وږه ښکاره کړي وانتم شهدا او حال دا چې تاسو ګواهان یئ یا علما یئ په دې خبره په خپله پوهئ وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نا خبر دا هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ چې کله هغوی ته یې زورنه ورکړه اوس د مؤمنانو تربیت کوي چې ګوره تاسو به د دوی نه د دوی د تابعدارۍ نه ګوره ځان ساتئ ځکه چې راغلي دي مناظرې کوي بحثونه کوي نو داسې نه چې د دوی په خبرو کې راشئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو دلته ته یو ناشنا فایده ذکر کم یعنی مخکې الله څه ووي د تیر شوی آیت کې قل یا اهل الكتاب بارک الله فیک دو آیتونو کې قل ووایه پیغمبر د اهل کتابو ته نصیحت اهل کتابو ته کوي په ژبه د پیغمبر او مؤمنانو ته نصیحت کوي په خپله داسې نه دي ویلي چې قل ووایه د مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو ته خبره په خپله شروع کړه نو دا عزت دی د مؤمنانو دپاره یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب کچرته تاسو تابعداري کوئ د یوې ډلې د هغه کسانو نه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس بکی تاسو وروستو د ایمان ستاسو نه کافران مؤمنان یری که تاسو ومنله د هغوی نو څه به وشي د ایمان نه وروسته به کافران شي نو اوس الله وایي چې د مؤمن سره دا نه دي مناسب چې هغه دې کافر شي وکیف تکفرون او څرنګه کفر کوئ تاسو وانتم تتلى علیکم آیات الله او حال دا چې تاسو ته یا په تاسو لوستلی کېږي آیتونه د الله په تاسو لوستلی کېږي یا لوستلی کېږي په تاسو باندې آیتونه د الله نو چې یو سړي باندې د الله آیتونه لوستلی کېږي د سره مناسب دی چې کفر وکړي معنی دا چې د دې نه بعد څه ضرورت دی چې تاسو د اهل کتابو خبره منئ تاسو سره قرآن شتي که الله آیتونه شتي بله وفیکم رسول او په تاسو کې رسول د هغه دی پیغمبر شتي که او د پیغمبر د مرګ نه بعد څه دي حدیثونه شتي که نو چې چا سره قرآن او حدیث نو هغه ته ضرورت شتي چې د اهل کتابو تابعداري وکړي هېڅ ضرورت ورته نشته وفیکم رسول دا ګوره متشابهاتو کې دی نو بریلیان حضرات ته ثابتوي چې پیغمبر حاضر ناظر دی وګوره الله موږ ته وایي چې وفیکم رسول دا اوس کم علمي ده او جهالت دی قرآن کې بعض آیتونه هغه دي چې کې خاص خطابات دي نو دا خطاب چاته دی صحابه کرامو ته وفیکم رسول یو دا جواب دی او ورته به ووایي چې دا آیت واپس که محکماتو ته واضح آیتونو ته واضح حدیثونو ته خبره به واضح شي که را به شي سورت الانفال کې
الله رب العزت دا خبر کړې ده وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم او الله عذابونه نه راولي په دوی باندې چې څو پورې ته په دوی کې او اوس په امت عذابونه راغلي دي که نه راغلي نه دي راغلي نو بیا به دې څه جواب کوو معنی صحابه کرامو باندې عذاب نشي راتلی بلکې په هغه وخت چې کوم مشرکانو په هغوی باندې عمومي عذاب به نه راتلو لکه چې منځ کې پکې څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس په امت ډېر عذابونه راغلي دي کله زلزلې کله سیلابونه کله تندر کله څه کله څه ډېر دلیل د څه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشته ومن يعتصم بالله او چا چې منګولې ولګولې په الله باندې الله په دین باندې دا مطلب دی چا چې منګولې ولګولې د الله په دین باندې د الله په کتاب باندې د الله په وحي باندې او الله ته ځان وسپارو یو معنی دا ده فقد هدي إلى صراط مستقيم نو يقينا هغه هداية شلارني ته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيمان ولو ويريقيد اللانا حق تقاته پلايق يردا غسرا يعني دي ستي ويريقيد كم يريك الله حق دار دي عبد الله بن مسعود بوي دي آيات پا وضاحت کی وي اگر كم التقوى دي چل الله لائق دا وأن يطاع فلا يعصى چې د الله دی خبره ومنلی شي نافرماني دې ونه شي وان یذکر فلا ینسى هر وخت به یادې چې درنه هیر نشي وان یشکر فلا یکفر هر وخت به شکر ادا کوي چې ناشکري دنه ونه شي دې ته وایي تقوا داسې لکه څنګه چې د الله سره لایق ده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون او ممرئی مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یئ یعنی ممنې خبره ده چا د اهل کتاب او مړه شئ په اسلام باندې ځکه که تاسو د اهل کتاب ومنله نو څه وشو اسلام نه ووتی که نو ځکه دې ځکه الله وایي چې مړه مشئ مگر په اسلام باندې یعنی نه به منئ د هغوی خبره دې کې اشاره ده اخیر خاتمې ته او مخکې دې باره کې خبره شوې وه سوره بقره اولنۍ سپارې د اخرني دوه مخونه چې هلته دا باز شوی مؤمن سره همیشه سوچ هغه د اخر خاتمې دی ځکه چې اعتبار هغه اخر خاتمې دی الله دې زموږ خاتمه په اسلام باندې وکړي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به د 103 نمبر آیت نه شروع کوو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين